منظور پښتین د پاکستاني ملایانو او پوځ معامله رسوا کړه. وایي د الله د رضا پر ځای یې پوځ راضي کړ. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني تش په نوم ملایان چې د پوځ هر ډول ته ګډېږي او د هغوی لپاره له هر ډول ناروا ته پرتوب ګنډي او غیر شرعي فتواوې ورکوي، تازه یې بیا د پنجابي پوځ ظالمانه دریځ نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یو شمېر هغو پاکستاني دیني عالمانو چې څو ورځې وړاندې یې د دغه هېواد د پوځ له لوی درستیز منیر سره په مرکه کې د افغان کډوالو د ایستلو له بهیر څخه ملاتړ کړی و، په کلکو ټکو وغندله. منظور پښتین پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ځینو پاکستاني دیني علماو د اسیم منیر د رضایت په خاطر له افغانانو سره د روان ظلم او جبر ملاتړ اعلان کړ. د ظلم او ظالم په ملګرتیا کې د الله تعالی رضا نه وي، خو د جنرال رضا ته وکتل. نوموړي ویلي پاکستان تل د پښتنو افغانانو د بربادۍ لپاره د جنرالانو احکامات منلي دي. پاکستاني عالمانو د افغان کډوالو د ایستلو له بهیر څخه ملاتړ په څرګندولو سره له سرپرست حکومت غوښتي چې د امنیتي اندېښنو د حل لپاره ګام واخلي. شنونکي وایي پاکستاني پوځ تل د خپلو نارواو کړنو د تایید کولو لپاره د داسې درباري ملایانو څخه ګټه اخیستې. د شنونکو په خبره پاکستان چې کله هم افغانانو سره کوم غټ ظلم وحشت کوي او یا هم د غرب کومه جنګي پروژه په افغانستان کې تطبیقوي، نو د تش په نوم درباري ملایانو څخه مرسته غواړي او په دوی فرمایشي فتواوې ورکوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.